پرون چا میسج راکړ ول مولوي صاحب داسې د شیګانې یوه نجلۍ ده و زه واده ورسره کول غواړم ستاسو پوښتنه ما ورته وویلې خبره پرېږده چې یا و یا جایزه نه جایزه خو زه به یوه خبره و تا ته وکړم دا زما په خبره باندې غوږ ونیسه په وټسپ کې ما خبره دا ده چې ته راولاړ سې د شیګانو نجلۍ وغواړي هغه پرېږده چې جایزه ده که نه ده هغه پرېږده هغه مه شو ته چې د شیګانو نجلۍ وغواړي بیا بل ستا ملګری دی هغه د شیګانو نجلۍ وغوښتله صحیح سو بل هلک دی هغه د شیګانو نجلۍ وغوښتله صحیح سو زما خور زما لور ستا خور ستا لور دا به څوک وایي دا خو په کورو کې کښېنستې هو که شیعه راولاړ سو دا خو دا مه که د یو چا خور ولور یې بوته بیا که ته وژنې هو ته وژنې ګوره تا د خپلې خور د خپلې لور د خپلې ورېرې د خپلې ښځې سره دومره لویه بې وفایي و ناجایزه ته د بل نجونې غواړې نو دا ستا نجونې بیا څوک وغواړي نو په کار خو دا ده چې ته د شیګانو کور ورآبادوې نو خو راولاړ سه د سنیانو کور ورآباد کړه د شیګانو نجلۍ په تا آبادېږي شیګانې بیا خپلې نجونې خپل هلکان پیدا کړي ستا دپاره خو په کار دا ده چې ته راولاړ سې چې شوکې ته خپل خاندان خپل مذهب خپله ژبه ته دغه آباد بیا میسج ډېره مولوي صاحب اطمینان مې وسو ما ویل په ظاهري چلن مه خطاوځه دا سپین رنګ دی دا سپینه چمړه ده دا داسې لباس دی دا داسې فیشن دی چې دا مازې د نکاح وتړله والله العظیم کې پر دویم منټ دغه شی ځوانانو ځانونه خو مې تباه کړو برباد ځانونه خو مې در په در ځان دې کور خراب کوي د خپلې خور د خپلې ورېرې دې کور خراب صحیح سلو اول ځوان راغلی ول مولوي صاحب زما دپاره به استخاره وکړي ملایان خو در معلومېږي فارغه دي زما دپاره به استخاره وکړي زه به ستا دپاره اودس کوم بیا به پر رستاړه پرېوځم بیا به زه دعا وایم ته به هلته فیسبوک ګورې ته به فیسبوک ګورې زه ستا دپاره استخاره کوم ویلې ولې یو پلاني قوم ښځه ده یو د پلاني قوم ښځه ده دی په خپله مطلب چې د کوم قوم ته به دا استخاره وکړې د دا قوم ښځه وغواړم که د دا قوم ښځه وغواړم هغه یو قوم چې د هغه پښتانه وو خاندان غیرتمن ښه خلک د رنګ په پاولیم نه ارزېده کیسه یې ډېر خاص نه وه ما هلته سبا چې راغلی ول څنګه سو مولوي صاحب ما هلته به دی وکړې ستا خیر په دا خپل قوم کې ډېر ته چې د کوم قوم یې په دا کې د خیر ډېر دی ول په هغه پښتنه کې ما یا په هغه کې د خیر نشته ته به دی وکړې ته به دا دنده پرېږدي خلک دی پالتوګانې خلک دی استخاره مې د دپاره په ویښه وکړه په ویښه لیونی مه کېږئ والله العظیم کې در لره وکړمه چې د 5000 بنډل دې راوړی صحیح ظلم خلک دی پالتوګان دي دی فارغه دي زه به ستا دپاره استخاره کوم ته به هلته خپلې خبرې کوې دا لکه بیا املا درته ما ستا دپاره استخاره وکړه هغه دا رقم استخاره په ویښه مې در لره کړې موږ دی فارغ خو ذلیل یا که ذلیله نه وای تا ولاکه په ما دونه غټ فرمایش کړی تا ولاکه دونه فرمایش عجب بله وړ مرض چا میسج راغست فون کرو کال کرو سره یو وی که خامخا انسان دی مسله بي تلفون چې مې وکړ خیر وای د جمیل منستا سبحان الله وهم د جمیل منستا ولې نسته خو سړی دا وایي مولوي صاحب په موبایل کې پیسې نه وي ولا ډېر مجبوره سوم جمیل مانځل هم درکړم که ناست یم په غور یې واوره مجبوره سوم پیسې نه وي ماته جمیل منستا وستا زه سید خدای ول نسته ټیک پرون ماښام بیا میسج راغی هغه ابل اوس کول کال کرو پرون بیا فون کرو زه راولاړ سوم انګریز ته مې دعا وکړه ما الله دې هدایت درته وکړي د ده نمبر مې بلاک کړه خلک دی فارغه دي خلک دی پالتوګان دي دی سید ټیک کله کله وایو دا مولوي صاحب زموږ په کیسه کې لا نه دي زموږ په کیسه کې لا زه به ستا په کیسه کې کېږم ته به ما ته میسج راکوې اوس ما دا خیال دی چې خدا مکه پلار یې پر زه کندن دی مور یې پر زه کندن ده پر یو ډېر لوی مشکل کې دی نور ویې که پروا نه لري جمیل منځ ستا